سلام. ما ته وویل شول چې په ټولنه کې د لیکوال د مسؤلیتونو په اړه څه ووایم. لیکوال نثر لیکي، نو د اول مسؤلیت دا دی چې ښه نثر ولیکي تر وسه. د ښه نثر درې ځانګړنې د ما په خیال ډېرې مهمې دي. یوې جمله باید واضح وي، یعنې که اسانه لغت په ګوتو ورځي مشکل لغت یې نه استعمالوي. یا د جملو ترتیب خصوصا ډېر مهم دی. په جمله کې د هره کلمه په داسې ځای کې راځي چې هغه جمله بیا په یو ځل لوستلو درک کړای شو. دغه مهم شی دی پکې ډېر. بل اتناب، بې ځایه اتناب به نثر ډېر خرابوي. که زه فرضاً د کابل د مځکې لاندې اوبو په کیسه کې یوه لیکنه کوم او بیا په هغه کې د کابل تاریخ ته اشاره کوم، دا اتناب دی. خصوصا د جملې په منځ کې اتناب لا ډېر بد دی. فرضاً په دغه مقاله کې که داسې لیکم چې د کابل په ښکلي او لرغوني ښار کې اوبه کمې شوي دي، دا اوس دلته د کابل ښکلا ته او لرغونوالي ته اشاره بې فایدې دی. اوبه چې کمې که ښار لرغونی هم ښه خبره نه ده، او که لرغونی هم نه وي. دریم ښه نثر هغه دی چې روان ولوستل سي، یعنې کله چې بیا له ځان سره په لوړ اواز لولو ژبه هم ورسره په تکلیف نه سي. فرضاً که ما لیکلي د کندوز زمرد، دا په ویلو کې سړی په عذابوي، دا دوه څنګ په څنګ زیږانې. بهتره د هغه دغسې کوم چې په کندوز کې زمرد، نو رواني هم لوستونکي ته ډېر خوند ورکوي. د لیکوال بل لوی مسؤلیت د ښه نثر په لرلو سربیره دا دی چې، او بلکې تر ټولو لوی مسؤلیت یې دا دی چې باید صادق وي، یعنې د زړه خبرې وکړي. لیکوال دا حق لري چې د ځینو اجتماعي یا شخصي مصلحتونو په خاطر ځینې خبرې ونه کړي، خو دا حق نه لري چې کومه خبره کوي او هغې د زړه خبره نه وي. صداقت نور اړخونه هم لري. زه باید هغه څه ولیکم چې ماته د لوستونکي خیر پکې ښکاري، نه دا چې د مثلا د هغې چکچکو ته او تایید ته ارمانجن واوسم. دا خو بیا په اصل کې د ټولنې لپاره لیکل نه سول، د ځان لپاره لیکل سول. د پیسو لپاره لیکل دا نه دي چې حق زحمه واخلو. د پیسو لپاره یا د خوشامندو لپاره لیکل دا دي چې هغه څه لیکو چې په زړه کې مو فکر بل دی او دلته مو بل دی. دغه عدم صداقت چې ده هغه بیا ښه خبره نه ده. ځان پړسول، ځان په لوی لاسنیک یا پوه معرفي کول، له خپلې لیکنې د ځان لپاره د تبلیغاتو استفاده کول او د تبلیغاتو ذریعه جوړول، دا صداقت نه دی. دا هم صداقت نه دی چې د دوه مخونو لیکنه په 20 مخونو کې وکړو او بیا یو وخت ووایم چې ما 15 کتابونه لیکلي دي. دا د ټولنې سره ظلم دی. البته که د 100 کتابونو خبرې لرم، واقع نه لرم، دا بیا ظلم نه دی طبعا. دریم ټکی دا دی چې د خیر لیکوالي معمولا په دې نیت نه لیکل کېږي چې په ټولنه کې د خپل فکر په مخالفانو زړونه ساړه کړو، زړونه تش کړو. په دې نیت نه لیکل کېږي، بلکې په دې نیت لیکل کېږي چې زما د خبرو طرز او منطق په داسې انداز وي چې زما د فکر مخالف ورباندې اور وانخلي، ځان ته توهین احساس نه کړي. د ما خبرې او د ما د خبرو طرز باید دی خپل سپکاوی ونه بولي، بلکې زما له منطقه متاثره سي. لوی لیکوالي په ټولنه کې تفاهم زیاتوي، کرکې نه زیاتوي. په تاریخ کې لوی شاعران، لوی لیکوال همداسې وو. ښه نثر او خپل مسلک ته توجه، بل صداقت ته توجه، او بل د لید لویوالي ته توجه که لیکوال ولري، نو دا امکان ډیر دی چې ټولنې ته به خیر ورسوي. مننه.